د محلي خلکو په کوله غوږونو باندې زما دا یو خبره واورئ که روژه ماتي دپاره چا زمونږ کره چاټ او پکوړې را نه وړلې نو مهرباني وکړئ واوره پسې مه راځئ. امانته تو وایې بجلي لاړه بیبي لاړه. امانته تو وایې ګلپاڼه مړه شوه ګلګته. امانته تو وایې روژه خورو سم شئ غته غته غته. امانته تو وایې علیشا 007. علیشا غین. امانته تو وایې علیشا را مور کوتکې. علیشا د مور وړاګه. امانته یہ مینوالو تو وایې منجن پال ہو گئی غمجن مال ہو گئی. کلیوال هغه مخامخ کور د تخکاری کنه دا د علیشا دی. تا به زما دا کور واضح خلک ښودلی وي. واضح به دې ښودلی چې څوک راغلی وي چې مونږ سره خو یې څه کړی وی. مور اوس هم درته ولاړه ده، اوس هم درته په دې میدان کې ولاړه ده، نه ځمه دلته نه. بار بار ویلیم دي چې هلکه سم شه خو تا امکه کنجرتوب وکړو. یاره دا جي زما یو جینۍ خوښه ده چې په ګفټ کې ولې څه ورکمه. دا څه وی بچې څوک ده څه نوم یې دی؟ علیشا 007 نوم یې دی. ښه نو څنګه ده؟ یاره دا جي دا غټې غټې سترګې دا ډبوسکي لاسونه او سمه ښکلې مور یم ده. بچې کو هغې له هر څه ورکې ستا خوښه ده خو داسې کار وکړه امور له زما زونګ د نمبر ورکه. هلکه یار کلي ته ایم پي ایس یا راغلی خلک ورته خپلې مسلې بیانې راځه چې مونږ هم ورشو. تاسو ته څه تکلیف دی؟ یاره جي مونږ ته خو بس دا سړک روغ کې بس دا ډېره ده. ښه وبشي او تاسو ته څه تکلیف دی؟ یاره جي مونږ ته خو دا سوی ګیس ولګوئ نو. اوکې لکه پوډري ته څه وی؟ یاره نیکه کو دا روجې دې راله شپې ته واړولې نو ډېره به ښه. وعلیکم سلام. څوک دوبه نه خبرې کوي. امال دې ټنګ گئی. خدای دې تباه او برباد کړ سپیته. امال دې ټنګ گئی. ای بے غیرتو. خوب میں شپسترگو کے تعبیر میں شاہ، خوب میں شپسترگو کے تعبیر میں شاہ، راشا 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 چې مرید دې شما پیر میں. اقرب استاز یاره زه خو یم د تازه ګله غسل ټرکه که نه چې وې ګنډه ما دا مټ بم پې لږ صفا کړمه. منجنه ما ته د ځان صفتونه مه کوه چې پرتوک جوړوم او کمیز جوړوم. 2 کاله دې شو دقه تاڼه یې برسره لګې خو داسې کار وکړه چې په دې جیب باندې دې سپین جیب باندې زر استري ووځي لږ صحیح شي. ای لکه ورک شمانه میدو منجن نه خدای کوڅه کامچنې ته سر خوښې په سړیتوب کار کوو کې جامې والا کور ته د سیده ته ګورې شاګردان د دنیا